ډاکټر نجیب روسیې نم تیریږي خپل دولت نم تیریږي اشرارو خو ډاکټر نجیب ته چې دی په زور ماته ورنکړه کنه ډاکټر نجیب پورته شو خپل څادر یې راواخیسته ټول حکومت یې دوی ته پرېښوده لاړې UN ته یې پناه ویوړه ولې خپله نظریه بدله کړه خلق نظام د اشرارو خلاف و کرزی یو وخت کې غلام و اما په آخر کې لویه جرګه راوغوښته لویې جرګې ویلې چې هو اډې ورکړه امریکا ته دوی نه یې ورکوم سوچه پښتون شو کلک ودرېده ته ونه درېده غني غوښتل د امریکا د امر لاندې اوسي اما یو پیری مغزه خرابه شو چې تر کومه پورې لکه څنګه چې د کرزي مغزه خرابه شو درز د امریکا خلاف شو ځکه امریکا پې طالبان راوسته څوک زما ګوډاګی کرزی خپله نظریه بدلوی شي که زما پخوانی ولسمشر اشرف غني خپله نظریه بدلوی شي امارت ولې خپله نظریه نشي بدلوی یعنی مونږ اوږده ولې باید دومره ړانده کړي شي دا خو د پنجاب جاسوسان دي د پنجاب نوکر څنګه د پنجاب په خلاف کیدی شي او معمولا چې زه دوی بحثونه اورم هم خندا راځي هم غوسه راځي ځکه د دوی د یاده وتلي چې زمونږ مشر کوم چې ډېر ښه مداري دی جناب جلالت مهاب حامد کرزی دا خو ګوډاګی و دی خو په خپله مني چې د امریکا ګوډاګی و طالب خو تر اوسه نه دي منلي چې د پنجاب ګوډاګی دی اما حامد کرزی په خپله په خپلو مصاحبو کې وایي په خپل کتاب کې وایي چې بالکل امریکا زه راوستم بالکل زه د امریکا ګوډاګی وم امان وته موټرسایکل کتاب تاسو ولولئ په هغې کې وایي چې زه څنګه په هلیکوپټره کې راوستم څنګه یې د کندهار په کرز کې خوشې کړم څنګه ما سره 15 امریکایي باډیګارډان وه او څنګه زه په یو سمبولیک ولسمشر باندې بدل شوم سو امریکا راوستې د امریکا غلام وي د امریکا ګوډاګی وي امریکا درته ریاست جمهوري درکړه اما کله دې چې 2 دورې پاچاهي وکړه ولې د امریکا په مقابل کې ودرېدې کرزی ځکه د حکومت نه لرې شو چې کرزي ونه منله چې د امریکا اډې دې دننه په افغانستان کې رسمي شي د امریکا ګوډاګی مګم کرزی نه ولې یو پیره د امریکا په خلاف شو ځکه په سیاست کې ته پوهیږي ځینې وختونه شهرت ځینې وختونه پیسې ځینې وختونه غلامي نور تا ته خوند نه درکوي دا داسې ده کیدای شي ته د یوې جنۍ د خاطره نن وغواړې د خپل ژوند نه تېر اوسې اما کیدای شي سبا ته هغې جنۍ ته وایي چې تو لعنت دې په ما چې د تا د خاطره ما دومره قربانۍ ورکولې ځکه هر څوک په سیاست کې وایس کیږي او د هر چا نظریه په سیاست کې بدلیږي یو نفر پرون ګل خان و نن افغان دی سبا ته بیا ګل خان دی نظریې بدلیږي کرزی یو وخت کې غلام و اما په آخر کې لویه جرګه راوغوښته لویې جرګې ویلې چې هو اډې ورکه امریکا ته دوی نه یې ورکوم سوچه پښتون شو کلک ودرېده ځکه امریکا لرې که اشرف غني راوست اشرف غني سره د امریکا مستقیم دغه و ملاتړ و زلمی خلیلزاد به چې کله هم راته د عبدالله په وړاندې بارها اشرف غني سره ودرېد دوهم دور پاچاهي چې وه کله چې غني وګټله باید خلیلزاد ټاکلی وه چې عبدالله ته ورشي که غني ته ورشي ځکه که د امریکا نماینده چا ته هم لاړو رسمیت د هغوی کېده خلیلزاد وایي موږ مجبور یو غني ته لاړ شو لاړ غني سره کېناست غني د امریکا لخوا ځکه راوستل شو تر څو کرزی ریپلیس کړي اما کله چې غني یو مستقله هیواد غوښتو راغی د امریکا په واسطه ټرمپ چې کله راغلی و دغې ته د بګرام اډې ته غني ورنه راغی د عسکرانو په کتار کې ورته ونه درېده غني غوښتل د امریکا د امر لاندې اوسي اما یو پیری مغزه خرابه شو چې تر کومه پورې لکه څنګه چې د کرزي مغزه خرابه شو درز د امریکا خلاف شو ځکه امریکا پې طالبان راوسته څوک زما ګوډاګی کرزی خپله نظریه بدلوی شي که زما پخوانی ولسمشر اشرف غني خپله نظریه بدلوی شي امارت ولې خپله نظریه نشي بدلوی یعنی مونږ اوږده ولې باید دومره ړانده کړي تاسو ډاکټر صاحب نجیب ته وګورئ نظریه یې دا وه چې د خلق نظام به دروي د روسیې په ملاتړ به ولسمشري کوي او هیڅکله به اشرارو ته وخت نه ورکوي چې نظام واخلي اما نظریه یې بدلیږي یو پیر اشرارو ته وایي چې مړه تیر شئ د دې جنګ نه راشئ ما سره یو ځای شئ اشرار ورته وایي چې ناسب نه کوو تا سره 50-50 حکومت نه کوو ډاکټر نجیب روسیې نم تیریږي خپل دولت نم تیریږي اشرارو خو ډاکټر نجیب ته چې دی په زور ماته ورنه کړه کنه ډاکټر نجیب پورته شو خپل څادر یې راواخیسته ټول حکومت یې دوی ته پرېښوده لاړې UN ته یې پناه ویوړه ولې خپله نظریه بدله کړه خلق نظام د اشرارو خلاف و ډاکټر نجیب څنګه خپله نظریه بدله کړه چې غوښتل سوله راشي سو سیاسن خپله نظریه بدلوي ډلې خپله نظریه بدلوي حکومتونه خپله نظریه بدلوي ولې تاریخ نه لولئ خلق یو ستر حزب ولې په 2 ډلو باندې تقسیم شو پرچم رامنځته شو کله چې خلق او پرچم رامنځته شو اشرار تقویه شو وای خلکو سیاسي نظریې بدلې کړې ته نن زما ملګری سبا ته زما دښمني سو دا غیر منطقي پوښتنه ده چې تاسو چې دا خو یو وخت کې پنجاب کې اوس څنګه د پنجاب په ضد دي دا پوښتنه په خپل ځان ملنډې وهل دي ورور ډاکټر صاحب دومره خوړلي دي که نه بس اما د ورځې په پای کې پرېکړه خپله کوه
دغه تاریخ چې کله درته څوک په انګلیسي لغتونو کې تشریح کوي او د تا سم سر پې نه خلاصېږي د دې خلکو نه تېرېږه. سو زه تا ته وایم هر هغه څه چې ایمانا او وجدانا تا ته رښتینې ښکاري په هغې ډېر تحقیق کوه او بیرته یې خلکو ته ډلیور کوه. په دې کیسه کې مه اوسېږه. دا اوس چې ته لاړ شې د یو ګلخان باس ته کښېنې فکر کوي چې هغه رښتیا وایي، چې زما باس ته کښېنې فکر کوي زه رښتیا وایم. سو ته به د ما او د ګلخان ترمنځ څنګه ټاکنه کوي؟ د افرادو په اساس به یې نه کوي، نظریې ته به ګوري چې په کومې کې خیر دی. فرض وکړه مونږ ویلی چې طالب رښتیا پنجابی دی. ښه، یعنې پنجابي ته زمونږ خویندې او میندې ناستې دي، یعنې په 15 میلیونه افغانانو چې 20 میلیونه پکې زمونږ ناموسونه دي پنجابی اوس حکومت کوي، نو ما تا ژوندي څنګه یو؟ سو مونږ باید نظریو ته وګورو. ځینې وخت مونږ داسې نظریې د داسې نظریو ملاتړ کوو د خپلو شخصي اوږدو له امله چې هغه زموږ ملت ناموس او خاورې ته توهین دی. والله که زه دا اوس پوه شم چې طالب یعنې پنجابی، قسم مې دی د الله په ذاتي که بیا زه یوه ورځ په خارج کې اوسم، ځکه زه خو بیا خپله خاوره، خپل ناموس، خپل عزت پنجابي ته نشم پرېښوی. نو زه حیران یم چې ځینې د ټیک ټاک لښتۍ په دې باور دي ناست دي په کاناډا کې، په دې باور دي مزې کوي په امریکا کې. نو خو که ته فکر کوي چې طالب پاکستانی دی، پنجابی دی، بې غیرته جهاد څنګه نه کوي؟ څنګه په امریکا کې چکرې وهي؟ سو لطفا تاسو